صاحب څه دې ولیدل کته پنجاب کې زما خدا درخواست دی د ټولو افغانانو ته او دا کیسې راته وکړه چې څه دې ولیدل هماغه درته وایم قربان چې هر افغان ته دا زما وظیفه چې نور دلته نه ده ځان مړ کړي په دې خپله خاوره باندې سر کېږدي ولیکن د پاکستان د پنجاب نوم وانخلي زنانه یې دغسې مو لیدل په دې خپلو سترګو زړه مو دردېده زنانه یې اوچتې کړلې او ګاډي ته یې واچولې وړوکی ماشوم دغسې په غېږ کې ونیوه او بل کس ورپسې بوته وایي دغه ماشوم ده صاحبه دا ماشوم ده زنانه یې واچول بل کس ورپسې سنټر جیل ته ماشوم ورپسې بوته ما نه یې په خپله غوا غیشتې ده چې ما په دغه مورو تکلیف مې ده ما نه یې غوا غیشتې ده چې رالم کډه مې راباروله ما نه یې 1,80,000 روپۍ اخیستې دي چا واغسته پولیسو رانه اخیستې دي او ډېرې ذلیله کړمه ډېر هر افغان داسې ژوند دی چې لکه د حکومت د خوا نه چې لکه د سپي ژوند شته ده هغه یې شته ده سکون لیکن د افغان هلته نشته ده موږ ته یې ډېر درد راکړی تکلیف یې راکړی موږ دا نور غواړو زما خو دا په خپله دا اراده ده چې انشاءالله دلته به سر ږدم مړ به شمه خو نور به خواته اراده څه ونه کړم پاکستان په کله چې ته وروستي ځل لپاره خبر شولې چې افغان کډوال خپل هېواد ته ستنوي او په جبري توګه یې وباسي ته چېرته وې او څه درسره وشول هغه وخت چې څنګه اول شروع یې کړې وه مثلا د زیلار اول پنډۍ نه هلته یې چې روږه موږ تیاری وکړه تیاری به موږ چې چېرته به ما خپله د کباړو کار کوم کباړ به چې څنګه به بیرې ته ووتلم چې څه به مې وګټلې بس 500-600 به دې اخیستلې خامخا موټرسایکل ته به ودرېدل وایي راکه دغونه راکه که نه جیل ته دې بوځم وسم نه و زما واړه واړه بچي دي او دې چې څومره د هر افغان چې ذلیله کړی ده هر افغان چې څومره ذلیله کړی بس نور زه څه ویلی نه شم زما په زړه ډېر درد پروت دی چې دا حالت د پاکستان حکومت اوس په اسلام آباد کې راولپنډۍ کې او لاهور کې هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري د پاکستان د حکومت دا نوې تګلاره د څه مقصد لپاره جوړه کړه دې ته پخپله په پاکستان کې د UNHCR یا د مهاجرت د نورو ادارو لخوا غبرګون ښودل شوی دی خپله افغانان څومره د فکرمندۍ ښکار دي او آیا په کابل کې واکمنان طالبان د پاکستان سره په دې لړ کې په تماس کې دي دا یو داسې موضوع ده چې په نن به بحث کوو د وایس اف امریکا ډیوه په خپرونه هلې ویوې کې دا پروګرام د پاکستان په وخت ماښام 9 د افغانستان په وخت 9:30 او د امریکې په سرحال واشنگټن ډي سي کې سهار 9 بجې شروع کېږي زه د پروګرام کوربه دا پروګرام کتل او اوریدل چیرې دا زموږ وطن والا راولاړ شو افغانان یې په زوره پسې واخیستل په دې وطن کې فی الحال تقریبا 80 لکه افغانان اوسېږي 80 لکه کسان دي په یوه خبره د دې وطن دشمنان کړو په یوه خبره دي 80 لکه کسان د دې وطن دشمنان کړو دا چې خپل وطن لره ولاړ شي په خدای دې مې قسم په هغه قرآن کې به تلاوت هم نه کوي چې هغه قرآن پاک په پاکستان کې چاپ شوی ځکه دا ظلم خو ډېر بده خبره ده او ظلم خو ډېر الله د خپل ځان لپاره حرام کړی د محمد رسول الله مبارک لپاره حرام کړی او مهاجر نه دي مهاجر د هجرت دومره لوی مقام دی عزیزانو عبدالله ابن عباس فرمایي چې کله صحابه کرام مدینې شریفې لره ولاړو بیا د انصار چې کوم اوسېدونکي د مدینې وو دا څومره دغه سلسله روانه وه چې دغه مهاجر به د انصاري په میراث ور شریک وي مهاجر به د انصاري په میراث ور شریک ولو بیا وروسته آیاتونه راغلو بیا خاص د خپلو بچیانو دپاره خبره سو د میراث په اول سر کې دا خبره وه چې کوم د مکې څخه خلکو هجرت کړی وو هغه چیرې هغه په مدینه کې چې چیرې اوسېدل و څنګ چې کوم انصاري کور و په انصارو کې به یو سړی مړ سو پلار به مړ سولو د ورونو څو حصه وله د مهاجرو هغومره حصه وله تاسو اندازه ولګوئ دا مهمو خبرونو سرټکي د پاکستان له لوري په اجباري ډول د 4,000 افغان کورنیو را ایستل
د 10 زره په شاوخوا کې افراد راځي روزانه فرق کړي ځکه چې هلته سکېنینګ خراب شي یا لاره بنده شي یا کوم بله ستونزه راشي اووه کسه تېمنې را جګړه کړو څلور شپې لارې راباندې تېرې کړې کله ګېټ راورسېدلو د 2.5 لکه روپیو سامان یې زموږ نه ورک کړو د چین له لورې د باګرام اډې نیولو په اړه د ټرمپ ادعا ما غوښتل د باګرام اډه وساتم د افغانستان لپاره نه بلکې د دې لپاره چې دا اډه د چین له اټومي وسلو څخه 1 ساعت لرې وه د بشري مرستو پر نه سیاسي کېدو د اسلامي امارات ټینګار بشري مرستې د نړیوال سازمان د فعالیت یوه مهمه برخه ده چې په بحراني او بیړنیو حالاتو کې د خلکو د ملاتړ او په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ کې د فقر او اجتماعي نابرابریو کمولو لپاره ترسره کیږي. د ایران له لوري افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتنه او د ملګرو ملتونو له لوري غزې ته پر مرستو د اسرائیلو د څار طرحې ردېدل. دا تورخم اډه ده پوه شولې ټول افغانستان ته د هغه ځای نه موږ ګاډی راوستو په 80,000 روپۍ باندې اوس چې موږ کله بوزو اپله نو 1,70,000 روپۍ باندې موږ سره خبره وکړله د لاهور نه موږ ګاډي راوستل د کم ځایونه زموږ رشته دارانو راوستل قسم دی که 80,000 روپۍ نه بره چا اخېستي چې های لیول ریټ پیسې اخېستې دي دلته په 2 لکه 2.5 لکه 2 لکه 2.5 لکه د سبقته خبره نه کوي د دې ځای نه صرف 15 منټه لاره ده یو 10,000 روپۍ ډیزل نه سوځي نو چې نیمه مډه که موږ ته اوس دا ګاډی بېرته دوباره خالي کړي یا به داسې کار کوئ چې موږ سره 15 کړي او پکې نور یې اچوئ نو ګاډي کې چې دی اوس هم ځای نشته دی زموږ سامان ایله پوره دی موږ ورته وایو چې هلکه که بله کوم کډه تا سره یې هغه هم دې سره هېڅ خبره نشته دی وایي نه سم نه مایي ګاډی را باندې بېرته خالي کړو زموږ هېڅ خبره چې ده څوک نه اوري د هغه ځای نه هم ګاډي راوستې موږ ویل چې موږ بیا په لاړو نه دا ګاډي اپله پرېږدي هغه خلک تیار وو پوه شولې شپه را سره وکړه ورځ یې را سره تېره کړه قسم په بالله په هماغه پیسو باندې موږ سره ولاړ وو دلته سر راته وویله چې یاره موږ نه پرېږدي اوس موږ څنګه چلو کړو موږ له ګاډي خالي کړه هماغه پیسې رانه واخېستې لاړل او دلته په موږ باندې نمایي ګاډی ډکې او نمایي چې دی بس بیا موږ ته وایي چې اوس پیسې به راکوي واړه واړه ماشومان یې دا وګوره دا ټول دې نه مرته پراته دي دا خلک سراسر ظلم او زیاتۍ کوي ویناوې کېږي چې پاکستان له افغانستان څخه څه شی غواړي غوښتنې لري او فشار راوړي لیکن نه منل کېږي نو دا یوه بله لاره انتخاب کړله چې ماجر راوشړي دا خبرې ډېرې یو له غوښتنو نه چې د پاکستان له طرف نه په رسمي مجالسو کې ویل سوي دي زه یې تاسو ته ووایم یو له هغو غوښتنو نه دا ده چې د خوشتپې کانال بند کړي د خوشتپې کانال وایي بند کړي دومره سپین سترګې بې شرمه خلک دي چې داسې احساس نه کوي چې دلته یو ازادي خواهان راغلي دي دا یو مستقل هیواد ده یو مستقل نظام ده یو باغیوره باشهامته خپلواک ولس ده زه څنګه په دومره صراحت سره دوی ته ووایم صحیح ده په اشاراتو کې ووایم په یو رسمي مجلس کې د اسلامي امارت مشرانو ته صراحتا ویلي دي چې د خوشتپې کانال بند کړي ولې بند کړو بس دې کې موږ ته تاوان ده تاوان څه شی ده چې زه به خودکفا کېږم او بیا به تا ته محتاج نه دغه پالیسي باندې چې دوی له سره غور ونه کړي له سره دا پالیسي تغییر نه کړي د افغانستان په تعمیر کې چې دوی خپلې ګټې ونه لټوي پاکستان به لا خرابېږي زما ورته توصیه دا ده من حیث یو مسلمان ګاونډی د پاکستان لپاره هم خیر دا ده چې په پالیسي کې تغییر راولي د افغانستان لپاره هم خیر په همدې کې که پاکستان افغان کډوال په اجباري توګه راباسي افغانان څنګه کولی شي چې د فرصت څخه استفاده وکړي که څه هم یو بحران دی دغه وضعیت مدیریت کړي دا دښمني ده چې دی د افغان ولس سره کوي د ده کالي پاته د ده د کور سامان پاته او پر ده باندې چاپې لکه پر یو مجرم چې سړی چاپه وي د شپې چاپې باندې ویې په کورو کې ګرځې سیاست یې نیسې تر لاسو هغه باسې هغه په یو موټر کې ځي دا په بل موټر کې ځي دا خو یو ښکاره دښمني ده دې ته نه په اسلامي قوانینو کې ځای شته او نه په بشري قوانینو کې ځای شته نه یو همسایه اسلامي ملک د یو بل اسلامي ملک سره دا کوي دوی داسې فکر کوي چې موږ دغه افغان کډوال راباسو د 3 میلیونه به موږ وباسو یو 2 میلیونه به ایرانیان راوباسي دا به 5 میلیونه سي دا به د ورځې 6 میلیونه ډوډۍ غواړي دا به مکتب غواړي دا به برق غواړي دا به نور کور غواړي دا به کالي غواړي دا به شبخانه غواړي دا به کلینیک غواړي د افغانستان حکومت به دا شیان تیار نیسي د
دلته په افغانستان کې به یو بحران رامنځته شي، فقر به زیات شي، فقر و لوږه چې زیاته سوله زیتون به ورسو، توپک به ورکړو، پیسې به ورکړو او د حکومت په ضد به نارامۍ رامنځته کړو. مهاجر راشي، د وکیل صاحب، د لقدار صاحب، د کلي مشر صاحب، د سپین صاحب، د ځوان دا مسؤلیت دی چې دوی ته زمینه د برابر کړي، دوی ته د ژوند اسکان برابر کړي، دوی ته که چیرې ډوډۍ نه لري اکثریت هلته سرمایه‌داران دي، دوی د اعلی د لوږې مړه کې یو څه ننګ او غیرت لري کې نه لري. نوره که دا سبا که ته رښتیا افغان یې، رښتیا یو څه ننګ او غیرت لرې، که دا سبا بیا د شریفانو اعلان درته وکړي چې وځنډېدله، باور مه په کوه چې زه را روان شه. که خپل ناموس در باندې ګران یي، که خپل افغانیت در باندې ګران یي، که خپل تاریخ در باندې ګران یي، نور افغانستان ته راسه. ما او تا دلته څه یو دلته مې پر حکومت غږ چې شي دی، حکومته دا غېږ دې پراخه کړه، حکومته دا تر دغه ځایه پورې مسله مه جوړه کړه، یو څه لږ ازادي دا ولس ته ورکړه. اکثریت هلته د لوږې نه دي پراته وروره، هلته د دغو قیداتو د لاسه هم هلته پراته دي. داسې خلک زه پېژنم چې نن ته راغله بېرته ولاړه، ولسوالیو ته راغله بېرته ولاړه، ولایتونو ته راغله بېرته ولاړه، مرکز ته راغله بېرته ولاړه. دا قیدات هم یو څه تاوان کوي. دلته قیدات، دلته قیدات، دلته قیدات، دلته ټول حکومت کولی شي اوس دغه ستونزه چې راپکوي. زه دا پنجابک ته څنګه زارۍ وکړم، هغه وایي ډیورنډ اکټ ورکوې، هغه وایي کناټ سیند مه تړې ورته نه تړې، هغه وایي ستا خارجي پالیسي باید زه جوړه کړم، ورکوې، هغه وایي چې پي لاس تړلی په لاس راکړه ماته، زه ورکړم هغه 15,000 کډوال چې هلته پراته دي د وزیرستان، هغه بل څه وایي بل څه وایي، قانون به زه پلانی به زه کوم، پلانی به زه کوم، پلانی به زه کوم. ستا موټر په واګا ته نه ځي، زما موټر په تاجکستان شیرخان بندر ته او حیرتان ته ځي. دا خو سپینې خبرې دي. د پاکستان سره دغه ستا خبره بیل نیسه. که ده یو حرکت وکړي زه باید 2 متره وراپاته شم. بند که دا خپل بندرونه دي بند که. ملګرو ملتونو محکمه شته، داسې نه ده اسمان ځمکې ته نه دی راغلی. والله بالله چې دغه حکومت ځان سم کړي، په 3 میاشت کې دننه هم به ستا شرکونه جوړېږي، ټول کومکونه به خارجان کوي، خپله طریقه غواړي، هم به دغه افغانان کډوال ځای پر ځای کېږي، هر څه به کېږي. دا به تر څه وخته زه زارۍ کوم. اوس خو شکر 1 متر ځمکه د افغانستان د حکومت د مخالف په لاس کې نشته، یو وطن پوش په دې هېواد کې دننه نشته، او وطن چې خرڅ کړی خو ټوله ولاړه په پیایي کې ولاړه. اوس پرته د پنجابک تر دغه لاندې پراته دي، تر ژیره لاندې، چې ټاپې یې ولې ول ملا د پنجاب سړی، طالب د پنجاب سړی، د پاکستان نوکران دي. نوکران خو داسې شولاست د چا په تیاره کې ولاړه، ستاسې پاسپورټونه را ونه وتله، راباني نه ده، د راباني د مسعود پلار چیرې پروت دی، چیرې ښخ دی. دا یو تریخ حقیقت دی. اوس پر حکومت غږ دی، حکومت ته کې نشئ کولی، نه به پوهېږې. غږ وکړه چې دا وریا صاحب یو لس کسان انجینران درول، که مسلکي خلکو ته ضرورت لري او که ته کولی شې، خو نو شروع یې کړه. څو ترانسپورټي شرکتونه موږ دلته لرو، یو کړی ودرېږه جناب نیازی صاحب موږ په خبره کې برابر ده. څو ترانسپورټي شرکتونه دلته شته، په سلهاوو ترانسپورټي شرکتونه لرو. دغه تجار صاحب دا پیسې د کومه ځای کړي دي؟ خو د دغه افغانانو دي وړه په 800 روپۍ پیرتان کې رانیسي، دلته یې پر موږ په 1500 خرڅوي. پېټرول په 10 روپۍ رانیسي، دلته یې په لیټر په 80 روپۍ راباندې خرڅوي. دا اوس د کومې ورځې دپاره دوی دې سیالي وکړي؟ هغه افغانان کډوال چې هلته پراته دي، کمپنیانې لري، هغه دې سیالي وکړي. یو څه لږ شاوخوا وګورئ، دا د 15,000 کلن تاریخ فکر خو وکړه. دلته اوس زه برته تا ته پخه ډوډۍ درکړم، والله که یعنې په 100% ټول کډوال سرمایه‌داران دي. زه یې پېژنم، یو دې ما ته وایي چې زه غریب یم. 10% غریبانان دي چې هغو سره ولس مرسته کوي، او د مځکو مسله تر اوسه یو شارک نه دی افتتاح شوی. ولې نه افتتاح کېږي؟ زه اوس پر دا اوسني حکومت غږ کوم، ولې نه افتتاح کېږي؟ څه وجوهات چیرې دي؟ 100 کاله مخکې موږ مهاجر وو. ما کله فکر هم نه کوو چې زه به خپل وطن ته بېرته لاړه شم. موږ چې کله واړو په دې نه پوهېدو چې دا وطن پردی دی او موږ خپل وطن لرو، او دا مور به راته کیسې کړې چې داسې مجاهد راغله او داسې جهاد وشو او داسې د کوره راووتو، ډک کور هم پرېښوده، دا هم وکړه هغه هم وکړه، 3 شپې او 3 ورځې پیاده روي وکړه او پېښور ته راواوښتو. نو ما ته دا د فلم غوندې ښکاره کېده.
کله چې زه په 2000 کې خپل وطن ته لاړم او مکتب ته تلم نو ما به د خپل قدمو ته لیده په دې ځمکې چې دا هماغه وطن دی چې کومې کیسې به مور راته کړې دا هماغه ځمکه ده چې زه په اوس ګرځم بیا نو چې هغه تاریخ تیر شو هغه وخت دوران تیر شو او بیرته موږ وکړی شو چې 100 کاله ښه ژوند ولرو نو دې نه پس څه به لرو دا امید د لاسه نه ورکوو داسې حالت بیا هم هر ځای کې په نړۍ کې په نورو هېوادونو کې نظامونه ړنګ شوي دي خو ژوند به هلته باقي هغه وطني جړه ولې درځي زما الحمدلله 10 بجې دي او 10 مانه په سیالکوټ کې راشي او په دې خوشحالي کې الحمدلله خپل وطن ته خو ډېر ښایسته دوستان رانه پاتې شول دې ټولو افغانانو ته دا چیلنج دا اخطار ورکړم چې تاسو ډېر بې غیرته او بې وجدان او بې ناموسه خلک یې د خدای خاطر وکړئ لاړ شئ خپل وطن ته تاسو 10 لکه خلک یې که یوه پوړۍ نسوار اچوي نو تاسو 600 میلیونه روپۍ د ورځې آمدن ده ستاسو په لکونو روپۍ له بار ملک نه دلته راځي تاسو یې ځان ته ګټئ په دې قیمتۍ کې که د دې ځای پولیسو ته یې ګټئ چې علیحده کنظام درته کوي په حیدرآباد کې د پښتون ښځه د افغان ښځه په جیل کې لنګه سي نو له دې نه به ته څه غواړې درې په زرګونو بچیان اوس د حیدرآباد په جیل کې پراته دي دا زما خور د داسې خبره نه جلال الله پورې څاړه نه لري همدغه شان د زمونږ په شلګونو بچي په پنډۍ کې په ناکه نیولي کارټون هم ترې ناخیستي په ناکه نیولي دي په پنډۍ کې چې ته ولې کار کوې په چشتیا باول نګر اصلپور اروناباد کیچیوالا فقیروالا اوکاړه هلته یې نه پیوار کتلی او نه پیارسي کتلی په جیلونو کې پراته دي شارب ته ټلیفون وکړو شارب یې اواز نه ده اورېدلی